د تکواندو د پمسا برخې یاد نړیوال سرټیفیکټونه د یاد ولایت 10 تنو هغو لوبغاړو ته ورکول کیږي چې په یاده رشته کې ټول کمربندونه اخیستي وي. د دغو اسنادو له مخې دوی کولی شي چې په نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. که څه هم لوبغاړي یادګام ناوخته بولي خو اوس هم خوشحالي څرګندوي. او دا د استادۍ قوي اسناد دي چې اسمي ترکول کې دنیه په معنا د دویم کمتر کمربند چې ورکولی کیږي. ډېر خوښي بیخي ډېر خوښي چې موږ دومره واس پیدا کړو چې د نیک ته ورسېدي. خوست کې لومړی ځل و رښتیا هم چې ډېر وروسته دا کار وشولو چې سیمینار ونیولی شولو. دا کار باید ډېر له پخوا شوی وی خو له ډېر ځینو مشکلاتو له امله دا کار نه و شوی. یاد اسناد په اسانۍ سره هم نه ورکول کیږي. پروګرام د سیمینار په دایریدو او ازموینې اخیستو څرخي چې له پلازمینې کابل څخه 15 کسیز هیئت له لوري پرمخ وړل کیږي. خو دا کار ولې 18 کاله وروسته ترسره کیږي؟ د تکواندو مرکزي مسؤلین تر ډیره یاده پړه د خوست د تکواندو پر ولایتي مشرانو اچوي چې تر د مهاله یې له مرکز څخه هیڅ غوښتنه نه ده کړې. تاسې خپل هم ګورئ چې باید د خوست د طرف نه باید د فدراسیون د ملي تکواندو نه دا غوښتنه وشي چې باید موږ ته د سیمینارونه ونیسي یا رسمي او مکتوبي. نو دا اولین ځل و چې دوی خواهش وکړه موږ راغللو د دوی دپاره دا سیمینار دایر کړو. ولایتي مسؤلین بیا وایي چې تیرو ولایتي مسؤلینو دا کار باید پخوا کړی وای او دوی په یاده برخه کې د پام وړ څه نه دي کړي. خوست کې تکواندو تقریبا 30 کاله کېږي چې فدراسیون لري. ولې پخوا فدراسیونونو نمایندګان چې هغه نغېړي کړي دا توجه نه ده کړې په هغه شکل چې ضرور وه. که څه هم د تکواندو جهاني فدراسیون ذکر شوي اسناد له 18 کلن ځنډ وروسته د لوبغاړو په واک کې ورکول کیږي خو لوبغاړي بیا هم د دغه ګام تود هرکلی کوي. تر هیر خو به کې خیر. اوس هغه لوبغاړي چې یاد سرټیفیکټونه ترلاسه کوي په کار ده چې د هیواد د باندې سیالیو لپاره پر ځانونو خوارۍ زیاتې کړي او د تکواندو افغان اتل روح الله نکپا په څېر ګټونکي جوړ شي. سیف الله ظاهر، انعکاس ټلویزیون، خوست.